بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و زده دي. نو راځو څلورم عملیه ده د حسابي عددونو چې هغه عبارت له تقسیم څخه ده. تقسیم عملیه وایي. څو خبرې باید تقسیم په اړه زده کړو. اول تقسیم چې ده انشاءالله ورباندې پوهېږي. تقسیم په لغت کې ویشلو ته وایي. ویشلو ته وایي. بس خلاص. په لغت څه ته وایي؟ ویشلو ته. مګر دلته موږ ته لغت مهم نه ده، د ریاضي اصطلاح مهمه ده. د ریاضي په اصطلاح کې د یو عدد په مساوي برخو ویشلو ته وایي. موږ تاسو عادي حساب کې که چېرې 12 افغانۍ ولرو، په 3 نفره ویشو، یو نفر ته 2 افغانۍ ورکړو، بل ته 4 ورکړو، بل ته 6 ورکړو، وویشل سو، تقسیم سو. مګر ریاضي چې ده دې تقسیم نه وایي، ځکه وایي یو نفر ته 2 ورسېده، بل ته 4 او بل ته څو ورسېدې؟ 6. خو په همدې خاطر مو ویل چې د ریاضي په اصطلاح کې د یو عدد په مساوي برخو ویشلو ته چې وایي تقسیم وایي. نو کله چې موږ 12 افغانۍ راواخلو، یو نفر ته هم 4، بل نفر ته هم 4، بل نفر ته هم 4، دې ته به موږ تاسو چې وایي د ریاضي تقسیم. خو په لغت کې ویشلو ته وایي چې هر رقم ویشي، هر چې ویشي. مګر د ریاضي په اصطلاح کې د یو عدد په مساوي برخو ویشلو ته تقسیم ویل کېږي. تقسیم علامې لري یا تقسیم نښې لري. د تقسیم نښې څو نښې لري، څو علامې لري. اوله نښه د دې نښې په واسطه باندې ښودلی شو. تقسیم یوازې 2 ټکي او د یو بل د پاسه دا مې تقسیم معنا ورکړي په ریاضي کې. تقسیم د خط بر چې کسري شکل ده هغه ته موږ تقسیم ویلی شو. او همدارنګه تقسیم د دې نښې په واسطه باندې ښودل کېږي. نو دا یې نښې یا علامې سو، داسې په هر طریقه باندې موږ کولی شو چې تقسیم ولیکو، څه خبره په هغې کې نشته. یعنې مثلا زه لیکمه 0 تقسیم پر 4 څو کېږي؟ 5. 0 تقسیم د 4 داسې یې لیکم، بیا هم 5. 0 پر 4 بیا هم 5. دا لیکلو طریقې ده، څوک په هر شکل لیکي، څه خبره نشته. ځکه مفهوم باید موږ وپوهېږو، معنا باندې پوه سو. بل مهمه خبره ما په نظر دا ده، تقسیم په اصل کې د ضرب برعکس عملیه ده، د ضرب ضد. چې موږ د ضرب برعکس عملیې ته چې وایو تقسیم وایو. یعنې هدف مې دا ده که یو چا یوه ضرب زباني زده کړه، هغه 2 د تقسیم سوالونه حل کولی شي. څه معنا؟ دا معنا چې که چېرې زه وایم 4 ضرب د 5 مساوي کېږي د څو سره؟ 60 سره. نو بېرته برعکس که موږ دا 60 راواخلو پر 5 یې تقسیم کړو، جواب څو ورکړي؟ 4. او که 60 بېرته راواخلو تقسیم یې کړو پر 4 باندې، بیا جواب څو ورکړي؟ 5. نو که چېرې یوه ضرب زباني د زده یې، د هغې خوا ته 2 د تقسیم سوالونه حل کړل. 60 په 5 4، 60 تقسیم پر 4 بېرته څو کېږي؟ 5 کېږي. نو د همدې په خاطر باندې موږ وایو چې د پورته ریاضي لپاره ضرب زباني ډېره ضرور ده، ځکه همدلته ځای پر ځای موږ تقسیم کې بند راځو که چېرې د موږ تاسو ضرب زباني نه وي. یو بل مهمه خبره دا چې زیاتره څوک نه ورباندې پوهېږي، د هغو لپاره خبره کوم، انشاءالله ډېر پرې پوهېږي. هغه دا دی چې اوس مثلا ورته وایم 2 تقسیم پر 6 څو کېږي؟ اوس مثلا صنف دا که ده، هغه پوښتنه کوم 2 پر 6 څو کېږي؟ ډېري کسان وایي وی هسې دې ویلي، او بعضې بهاریان وایي دا څومره لایق شاګرد ده، په یوه دقیقه کې 2 راواخیست، په 6 نفره یې وویشت او دا یې پوه شو چې جواب یې څو راغلی؟ 2 راغلی. صحیح ده، لایقه ده، مګر دونه لایقه نه ده چې په ذهن کې راواخیسته. چا یې زده ده، طریقه یې زده ده. طریقه څه رقم ده؟ طریقه داسې ده که وایم 2 تقسیم پر 6 کېږي. صحیح ده که غلط؟ اوس په داسې معلومې 6 بېرته ته ضربې، 6 ضرب 6 میرسي. نه، غلط. خو 2 چې په 6 تقسیم کړو 2 کېږي. اوس به څنګه معلومې؟ 2 پر 6 کې 2 بالکل صحیح. نو کله چې زه وایم چې مثال په توګه 10 روپۍ دې په 2 نفره وویشه، ټول ورباندې پوهېږي 5 رسېږي. مګر راځه په دې طریقه یې زده کړو. ولې 5 رسېږي؟ ځکه 5 ضرب 2 بېرته څو کېږي؟ 10 کېږي. مثلا 40 تقسیم پر 3 څو ده جواب یې؟ جواب یې 2 ده. 2 په 3 کې یاویست؟ نه. 9 ده. 9 په 2 کې؟ 9 په 3 کې وویست؟ نه. جواب یې 8 ده. وګوره ولې 8 ده؟ ځکه 8 په 3 کې بېرته څو راځي؟ 40 راځي. نو اوس پوښتنه تانه کومه، 50 تقسیم پر 2 څو کېږي؟ 50 تقسیم پر 2 کېږي. 2 په 2 کې 50. نه، 2 په 2 کې 9 څلوېښت.
نه کېږي داسې عدد به پیدا کړې چې بېرته دلته په اووه کې ځای کړې او جواب څو پوره کړي شپږ پنځوس پوره کړي نو هغه عدد به څو وي اته به وي نو اته په اووه کې شپږ پنځوس راځي بالکل سوال نسي حل کړی نو دا واړه سوالونه چې موږ تاسو نه پوښتنه کوي هغه په دې تخنیک باندې حل کوو اوس که چیرې سوال لوی شي بیا خو هغه وخت کې موږ زره زباني نه زده راځئ د هغه لپاره موږ تاسو ته طریقه کار کوو ښه څه ډول طریقه ده وبلیکم مثلا موږ لرو شپږ پنځوس زره او دوه سوه څوارلس وایي دا تقسیم کوي پر څلورو دا اول سوال دغه حل نو داسې عوایدات به په څلورو کې ضرب کړو چې دغه شپږ پنځوس زره دوه سوه څوارلس راشي دا کار په ذهن کې ناممکن دی نو د هغه په خاطر باندې به راځو د دې لپاره به موږ له دغه طریقې استفاده کوو ښه لیکو به شپږ پنځوس زره او دوه سوه او څوارلس تقسیمونه پر څو باندې پر څلور زه چې پر څلورو تقسیموم تا باید د څلورمې خانې ضرب زباني زده وي اوس بعضې بیا دا زده وي دلته بیا که عدد دوه څلوېښت دا عدد لوی شي هغه ورته سخت ښکارېږي ته دا زده که هغه صرف نه زده کولی سي ته فقط هغه زده کړه چې دلته یو رقم موجود وي ښه دا به اوس څنګه سره تقسیموو ښه اول زه شروع کوم شروع له کوم چې کوم له دې ځایه شروع کوم پنځه پر څلورو تقسیمېږي اووه ښه چې پنځه پر څلورو تقسیمېږي دا نورو ته هم تاسو فعلا دلته وګوسېږي وروسته بیا تاسو سره کار لرم اول د ما کار له څو سره لري پنځوس ښه هغو سره ته له سره کار نه لري ښه دلته دوه ورکوم دوه پر څلورو کې اته دېرش سو خو که درې ورکړي بیخي ډېرېږي نو معلومه چې څو به ورته ورکوو یا پر څلورو کې څلور داسې یو عدد به ورکوې چې په دې کې ضرب کې له دې نه زیات نه سي که پوره یې کړي ښه او ترخه خو زیات باید یو دانه هم نه سي ترېنه که کم سي خیر اوس به دا منفي کړو له پنځو نه څلور تفریق شي څو پاتې کېږي یا په څلورو تقسیمېږي نه باید تقسیم نه سي ګوره له دې نه چې دا تفریقې دغه تفریق باید په هغه تقسیم نه سي نو دلته موږ په نوبت دا شپږ راکوزوو شپاړس به سي شپاړس څو ورکوو دوه په څلورو کې اته نه والا ډېر کم درې ورکوم درې پر څلورو کې دولس نه څلور ورته ورکوو څلور پر څلورو کې څو کېږي شپاړس تفریق څو پاتې سو هېڅ ښه د پنځو شپږو نه بېغمه سو دوه راکوزوو دوه چې کله راکوز کړي دوه په څلورو تقسیمېږي نه کله داسې عدد له پاسه راکوز کړه عدد یې راپازاب کړه تر دې چې راوست او زور یې ونه رسېد تقسیم نه سه تاسو په دغه ځای کې پاس صفر جي شاید ځینې اورېدلي وای کله چې دوه عددونه راښکته کړو پاس صفر جي کړو هغه بیا په آخر و حالت کې بیا کې اشتباه کېږي نو د هغه په خاطر زه څنګه وایم دا رقم زده کړئ څنګه وایم کله چې عدد یې راکوز کړه او تقسیم نه سه پاس به چه جي کوئ صفر پاس هغه کولی شي دا بل عدد هم راکوز کړي یا څو کېږي یویشت اوس پې تقسیمېږي یویشت په څلورو تقسیمېږي بالکل ښه بیا صفر جګ نه کړي ځکه پې تقسیمېږي که دا نه وای پې تقسیم سوی بیا مجبور وم پاس به چه جي کوه صفر جي کوه اوس سوال ته بیا دلته بعض زده کوونکي مونږ ګورو ورته حیرانېږي چې څه وکړم اوس ګوره ته له دې سره بیخي کار نه لرې ته دې سره ته فقط یویشت په څلورو تقسیموې بس خلاص دا نور ته بیخي ګوره نه دوه په څلورو کې اته درې په څلورو کې دولس پنځه په څلورو کې شل صحیح که شپږ ورکړې شپږ پر څلورو کې څو کېږي څلور زیاتېږي باید زیات نه سي ښایي څو سېږي پنځه سېږي دا یو څلور صفر څه کوي دو خپل نوبت خلاص کړی ته فقط پنځه ضربه وه پنځه پر څلورو کې شل څو باقي یا په څلور تقسیمېږي نه صفر جګ کړم نه وروره صفر به هغه وخت جګوي دا یو خو دوی د تفریق نه جوړ سه که تا له پاسه راکوز کړی یي او تقسیم نه سي هغه وخت به صفر جګوي دا خو یو د دوی له تفریق نه جوړ سه کې مشکل نشته ښه راکوزومه څو څلور څو کېږي څوارلس په څلورو تقسیمېږي اووه بالکل څو ورته ورکړو درې پر څلورو کې دولس که څلور رقم څلور پر څلورو کې څو کېږي شپاړس دلته تا فکر نه ده اصل خو درې صحیح دي تا فکر نه ده دلته دوه ورته ورکړه ته ګوره څه چېرته اشتباه پېښېږي دوه پر څلورو کې اته څو باقي له څوارلسو نه چې اته ولاړ څو پاتې کېږي شپږ له باقي ته وګوره باقي شپږ دې له دغه نه زیات راغی داسې څوک درسره مني داسې کله څوک مني وایي څلور کسانو باندې مې پیسې وویشلې اخر کې شپږ راسره پاتې سي خو تا خو دوکه کړې که نه څلور نفرې دي او تا سره شپږ پاتې سو داسې کله امکان لري خو بیا به دې وایي ورته ورکړې وه نو دغه باقي نه ده دا باقي مانده دا باید دغه کسانو نه په هغه چا باندې چې ویشي له هغه نه باید زیات رانه سي نو دلته چې تا دوه ورکړه دوه پر څلورو کې اته باقي شپږ راغی باقي مانده له مقسوم علیه څخه زیات راغی نو پوه سه چې تا اشتباه کړې ده هغه دې دوه باید نه وای ورکړي باید لږ غټ عدد دې ورته ورکړی وي څو باید ورته ورکړو درې باید ورته ورکړو درې پر څلورو کې دولس څو باقي دوه اوس منم در سره چې نفر څلور دی او باقي څو راغله دوه اوس بیا مشکل نشته صحیح ښه اوس بل عدد ستاسې راکوزې کړم نو اوس که دا عدد دومره لوی چې تختې تر هغه ځای وي نو څه سختي لري موږ په یو ور باندې نه تقسیموو په نوبت یو راکته کوو او بالاخره سوال جواب ته چې دغه رسیږو ښه دغه کوم څه چې ویشو دې ته ویل کېږي مقسوم هغه چا چې ویشو هغه ته وایي مقسوم علیه
مقسوم علیه. هغه څه چې پاتې کېږي هغه ته وایي باقي، او هغه کوم څه چې لاسته راغی هغه ته چې ویل کېږي خارج قسمت. دا نومونه سره زده کړئ. ښه خبره. راځم یو بل سوال ته، دویم سوال کار کوم. مثلا لرم 15,214 دا غواړم تقسیم یې کړم پر څو باندې؟ پر 5. بیا هم تکرار درته وایم، ته یې په 5 زده کړه، بیا که د 2 رقمه یې که 3 رقمه یې که هر څو رقمونه یې هغه زه در زده کوم، دې غم مه کوه، ته یعنې فقط په 5 باندې زده کړه. دا په دې شکل تقسیمولی سو، نه خیر نسو کولی. ښه څه وکړو؟ دا باید بیا داسې ولیکو چې 15,214 به راواخلم تقسیم یې کړم پر 5 داسې به ولیکي. ښه دغه به 4 دغه کمه 45 زره کمه، ځکه ته غواړم یوه خبره تاسو ته زده کړم. اوس شروع کړئ په حل کېدو باندې. بیا بسم الله کړه. 4 په 5 تقسیمېږي؟ نه. 5 به سره کومک 5 سره پې تقسیمېږي. و ښه چې 5 سره پې تقسیمېږي دغه نور سره فعلا کار نه لرم، دا بیا وروسته یو راښکته کوم. نو دې سوال کې داسې وه 5 په 4 تقسیمېده، و همده باندې مې شروع وکړله، نور مې پرېښوده. دلته 4 په 5 نه تقسیمېږي. ولې نه؟ ځکه کوچنی ده ترېنه. دا بل 5 مې ورسره کومک کړه، 15 څلوېښت اوس پې تقسیمېږي. خدمه مو تاسې سروکار له څو سره ده؟ له 4 سره نه ده، له 15 څلوېښت سره ده. اوس څو ورکوو؟ یو په 5 کې 5 بیخي کم پورته ځه. 6 په 5 کې 10 اوس هم کم. 7 په 5 کې 15 اوس هم کم. 9 په 5 کې 15 بالکل ټیکس یې پوره کړه. دلته ورته څو ورکوو؟ 9 په 5 کې 15 څو باقي؟ هېڅ. څه به کم؟ و راکوز کړه. و چې کله راکوز کړې دلته و په 5 تقسیمېږي؟ بالکل و تقسیمېږي. ښه و چې تقسیمېږي صفر به نه جګوي. که د راکوز کړه او تقسیم نه شي به پاس صفر جګوي. اوس دلته یو ورکوم، یو په 5 کې 5 څو باقي؟ 2 باقي. ښه یو به بیا راکوز کړو چې دا 21 شي. یو چې دلته راکوز کړي 21 څو ورکوو؟ 4. انشاءالله چې پوه شوی باندې 4 په 5 کې څو کېږي؟ 6. بیا څو باقي؟ یو. بیا څو راښکته کوم؟ 4 راښکته کوم. دا به شي 14 او هغه دي 15. 2 ورکوم، 2 په 5 کې 10. 3 په 5 کې 15 زیاتېږي. ښایي 3 نه ورته ورکوو. څو ورته ورکوو؟ 2. ځکه 2 په 5 کې 10 څو باقي؟ منلو ده؟ خود دې منلو ده، ځکه نفر 5 دي او باقي څو راغلي؟ 4. داسې بیا وروسته صفر ورکوو، اشارې کوئ. هغه انشاءالله زه په اشار کسرو کې وایم. فعلا تر دغه پورې زده کړئ چې دا باقي مانده ولري. وروسته دغه نه به بیا انشاءالله حتما مونږ په غاړه باندې خبرې وکړو. دا سره 8,814 په 1 تقسیموو، یعنې 2 رقمونه دي. مارتې د 2 نه لاستې وي خبره نشته. که هغه لومړی حالت زده سه دا هم هماغه رقم حل کېږي. وقت مې ویلې ما لیدل چې هر څوک باید هغه زده زباني دې زده وي. اوس دلته څو مشته دي؟ 1 زباني دې زده ده؟ نه مشکل نه لري، فقط 4 دې هم زده وي، مشکل حل. وبلې کې 8,814 دا تقسیمون په څو باندې؟ په 1. فکر وکړه دا مې تا ته کورنۍ دا نه درکړه. ته اول شروع کړې بسم الله الرحمن الرحیم پې وایې. ګورې 8 په 1 تقسیمېږي؟ نه. ولې نه؟ ځکه چې کوچنی دی. دا بل ورسره کومک 8 پې تقسیمېږي؟ و ښایي چې و دغه نور لاندې خط کش کړه، تاسې مې بیا وروسته په کار یو راکوزوم. نو دلته به ورته ورکړو څو؟ 1 دي. ښه اوس دلته ته خو دې سره کار نه لرې، ته ټول کار له څو سره ده؟ له 8 سره. اوس نه پوهېږي 1 ورکړم، 2 ورکړم، 3 ورکړم، 4 ورکړم. زه بل اسانه لار درته ښیم. دا څو دي؟ 1 دا یوه ته مه ګوره، دلته هم دا یوه ته مه ګوره. هلته څو وینې؟ 4. دلته څو وینې؟ 2. څو ورکړې؟ خو 2 ورکړې که نه 2 په 4 کې څو کېږي؟ خلاص ډېر اسانه. دغه 8 او 1 سره خو له سره کار نه لرو. دلته هم یوه ته مه ګوره، دلته هم یوه ته مه ګوره. هلته 4 دلته 8 دي. څو ورته ورکړې؟ خو 2 ورکړې که نه 2 په 4 کې څو کېږي؟ 8. هماغه 2 ورته ورکړه، مشکل حل. اوس ګوره ورته 2 په 1 کې 2، 2 په 4 کې 8. صحیح شوه. هغه څه زه لاس پرېږدم دا معنا نه چې پاکوم یې، فقط چل زده کوم چې څو ورته ورکړم. او دغه طریقه چې زه درته وایم چې یو هلته پټ کړه هلته پټ کړه، دا په 90% سوالونو کې کار ورکوي. په هغه 10% سوالونو کې بیا هلته هم لار درښیي. اوس فرض مثال تا دا هم پټ کړه، دا هم پټ کړه، د 6 ورکړله پوره نه شي. خو چې پوره نه شي 6 مه ورکړه، 15 ورکړه، ته ډاډه اوسې، بیا ته خو بیا حتما ورباندې څنګه کېږي؟ تقسیمېږي. وروسته اوس سوالو ته ورځم. له ونه چې 2 لاړ شي 15 په 1 تقسیمېږي؟ نه باید نه شي، ځکه تفریق اصل دغه باقي باید دغه ډېر نه وي. 8 به راکوز کړو، 8 50. اوس څو ورته ورکړو؟ بیا هم نه پوهېږي. اوس خیر پوهېږي که بیا هم دغه طریقه ښیم. د یوه ته مه ګوره څو دي؟ 4. دلته مې یوه ته مه ګوره څو دي؟ 15. خو 1 ورکړې که نه 1 پر 4 کې 4. 2 خو نه ورکړې، 2 پر 4 خو 8 کېږي ډېرېږي. څو ورته ورکړو؟ 1 ورکړو. 1 په 1 کې 1، 1 پر 4 کې 4. له 8 نه چې 1 لاړ شي 1 او له 15 نه چې 4 لاړ شي 11.
اته دلته راکوز شوه یو دلته اوس راوله یو سل تر راښکته کې یو سل یو اویا بیا دا تام د یوه ته مه ګوره وروره څو دي څلور د یوه دانه ته مه ګوره یوه دانه ته څو دي 11 څلور دلته 11 څو ورکوي خو څلور ورکوي که نه څلور پر څلورو کې څو راځي 14 صحیح شو څلور پکې ورکوي اوس ضربې په دواړو کې هغه خو یوازې طریقه زده کړو څلور په یوه کې څلور او څلور پر څلورو کې 14 اوس تفریق له یو نه څلور راځي او دې ته ورکوو 11 11 له څلور لاړ شي اوه دلته شپږ له شپږ لاړ شي هېڅ نوبت راځي څلور راکوزو څلور سره راکوز کړي څلور راغی بیا هم درته وایم دې ته مه ګوره څلور دلته مې یوه ته مه ګوره اوه اوس یو ورکوم یو پر څلورو کې څلور که دوه ورکوم دوه پر څلورو کې اته د غوونه اوړي ښه څو سي یو سي یو په یو څلوېښتو کې یو څلوېښت له څلور نه یو لاړ شي درې له اووه نه څلور لاړ شي درې دېرش باقي راغی باقي زښت ډېر رانغی خیر له دغه نه ډېر نه چې له ده نه لوی نه وي مشکل نه لري که باقي څلوېښت هم راشي خیر ځکه هلته مقصود علیه یو څلوېښت ده نو باقي باید یو څلوېښت او له هغه نه پورته رانیسي یو بل سوال هم حل کومه غواړم دا تقسیم کړم په 520 باندې دا څو دي احاد زریز 588 زره یا 15,814 که اول شروع له کوم جي کوم وروره 5 په 521 تقسیمي شپږ ورسره کومک شپږ 50 تقسیمي اته ورسره کومک 508 تقسیمي وو څه وخت به ووایه کله چې دا ترې لوی سي هغه 521 دا 508 بالکل په تقسیمي خای دو سره کار نه لري سره به وروسته ګورو اوس څه ورکو اسانه خبره شوه دغه دې سره خو سره کار نه لري دا یوه ته مه ګوره څو دي 250 دلته مې یوه ته مه ګوره څو دي شپږ 50 هلته 250 دلته شپږ 50 څو ورته ورکړي معلومه څه یو ورکړي که وایي اوس هم نه پوهېږم مشکل نه لري دوه ته مه ګوره دوه دانو باندې لاس کېده په دوه لاس کېده څو دي 15 دلته په دوه لاس کېده څو دي 15 اوس خو خبر باندې پوهېږي چې یو ورکړي ځکه یو په 15 کې څو دي نو کالته یو پټې دلته هم یو باندې لاس کېږي کالته په دوه لاس کېده هم په دوه لاس کېږي چې به تاته هغه عادت شته معلوم شي نو پیران دلته په دوه ته نه ګورم 15 دلته هم دوه ته نه ګورم 15 دي معلومه څه به ورته ورکړو یو په یوه کې یو په دوه کې دوه او یو په 5 کې 5 تفریق یې کړه دا ټول چې یو لاړ شي اوه د شپږو نه چې دوه لاړ شي څلور او 5 نه چې 5 لاړ شي هېڅ دوه راکوزو 402 ګوره دا دوه مې راکوز کړه 402 سه 402 5 تقسیمېږي نه بیا وختنۍ خبره شوه عدد چې راکوز کړه زور یې ونه رسېده پاس په صفر شي اوس یو راکوز کړه 4027 اوس په تقسیمېږي اوس ډاډه اوسئ ښه څو ورکړم یو ورکړم دوه ورکړم درې ورکړم طریقه زده شوې دې ته یوه دغه دوه دانو ته مه ګوره څو وینې دلته 5 دلته هم دې دوه ته مه ګوره څو وینې 40 دلته دوه ته مه ګوره 5 دلته دوه ته مه ګوره 40 ښه څو ورکړي 5 دلته 40 دي خو معلومه خبره ده چې درې که ورکړي درې 5 کې 15 کمېږي شپږ که ورکړي 10 کېږي اووه اته نهه ورکړي که نه نهه په 5 کې څو کېږي 15 دوه ته مه ګوره 15 دوه ته مه ګوره 40 څو ورکړي نهه په 5 کې څو کېږي 15 بالکل په تقسیم ښه څو به ورته ورکړو نهه بیا هم یوه خبره درته کومه که دغه نهه ما ورته ورکړه تر اوسه ورته معلوم نه وي که جواب له دې نه لوی راغی نو بیا نهه مه ورته ورکوه اته ورکړه اول همدا عادت صحیح راځي زه ډاډ درکوم وینې بعضو سوالو کې بیا نه کېږي مګر چې نه کېده بیا نهه دې ورته ورکړي اته یې بیا ډاډه اوسه اته دې مثال ورکړي وایه که ډاډه اوسه یو ترې راکوز کړه نو که پیکس جواب نه درکړي لار خو درښیي درته چې دا عدد مه ورکړو دا بل عدد ورته ورکړه ښه اوس نهه ورکوم نهه په یوه کې نهه په دوه کې 18 نهه په 5 کې 45 یو اصل دی څو شپږ خو بالکل ښه راغلی تر لوی نسه که لوی راغلی بیا مې نهه اته کول د 11 نه چې نهه ولاړ شي دوه یا مې دې نه غته ورکړه دا یو پاتې دی یو راته راځي او دې ته ورکړو 11 نه چې اته ولاړ شي درې شپږ ولاړ شي هېڅ دوه دېرش باقي راغلی ښه دا خو مې راکوز کړی و دا څلور راکوزونه اوس ګوره ورته دلته چې څلور راکوز کړي 340 په 5 تقسیمېږي نه ښایي پاس په څه کې صفر دلته که وایم وختنۍ خبرې ووایه چې که دوه عددونه راکوز کړه باز صفر جګ نو ما کله دوه عددونه راکوز کړو خو تنها څو مې راکوز کړه څلور ولې مې صفر جګ کړه نو دا خبره ښه خبره ده کله چې عدد راکوز شه تقسیمېده نه په دغه صورت کې پاس ورته صفر جګ نور بل عدد کې مې درلوده خو اوس مې راکوزاوه خو ترې نه لرو دا یې باقي مانده راغی باقي مانده ډېر لوی ده خو د هغې نه لوی نه ده مشکل نه لري بیا وروسته اشاریه او صفر ورکړو منفي هغه حتما په اشار کسر کې درته درس وایي ما په نظر دغه دوه سوالونه به کاپي وي هغه لار او طریقه مو زده کړله داسې تقسیم سوالونه مې حل کړه اوس راځو امتحانوي میزانوي چې سوال مې حل کړه څه پوه شم چې سوال مې سم ده که نه ده سم نو دې طریقه به مو زده وي نه مو زده یېرېږي زه لنډه لار درته وښیم چې څنګه به تاسو یادوئ
فکر وکړه 14 راخلې تقسیم یې په 2 باندې 6 ورکړي 6 په 2 کې 12 څو باقي یو سوال مې سیال کړه که غلط بیرته به څنګه معلومې دا دواړه به ضربې 6 په 2 کې 12 جمع یو 14 بالکل سوال مې سیال کړه خی دغه دواړه به سره ضرب او باقي مانده به ورسره جمع کړي که دغه عدد در درکړي نو سوال صحیح حل کړه او که دا عدد در در نه کړه سوال اشتباه او که باقي مانده نه لري خو لا کسی نه لري فقط دا دواړه به ضربې 6 په 2 کې 12 باید دا راکړي خو اوس دا باقي لري باقي باید سره جمع کړو همدا خبر څنګه ولیکم داسې ولیکم خارج قسمت تو وقتی می نمونت لیکلی بود خارج قسمت ضربه به مقسوم علیه مقسوم علیه و سر جمع که باقی خیلی زیاد ضرب و آخر که با سر جمع که باقی که مساوی سر مقسوم سر کل مقسوم سر مساوی سر نو سوال سی حل کرد اما که چیری ور سر مساوی نست نو حتما بکن زای کلی اشتباه کرد یکل سماو کن شپږ زر د 12 جمع یو 14 راځم په دې سوال کې ګورم چې آیا دا سوال ما صحیح حل کړی که نه طریقه دې زده سو دوی 2 سره ضرب دا په اصلي کې هغه لاندې لیکي په ضرب کې مشکل نه دی تبدیلي خاصیت شته یو زرونوي ضربون په 501 څنګه به ضربو یو په 0 کې 0 یو په 9 کې 9 یو په 0 کې 0 یو په 1 کې یو په ټولو کې ضرب نوبت راځي 2 په 0 کې 0 2 په 9 کې 18 2 په 0 کې 0 یا واسلو او 2 په 1 کې 2 15 نوبت راځي 15 ضرب 0 0 15 ضرب 9 15 او 15 په 0 کې 0 څلور اصل وده هغه څلور او 15 په 1 کې 15 اوس دا سره جمع زه ضرب حاصل پیدا کوم دا په دې کې ضربون نو 0 خپله 9 خپله 8 خپله یو 2 15 او 2 څلور شپږ او 15 خپله 15 کله دې چې دوی دواړه سره ضرب کړه آخر کې باقي مانده ورسره جمع کوي ورسره جمع کوي به پاتې اچې چې پاتې 340 دا چې دا باقي دا ورسره جمع کوي 0 څلور 9 2 11 8 3 11 یو سره دا څو 12 ښه و یو سره دا ته شپږ د خپله 15 خپله اوس دغه باید د دغه جای سره مساوي که مساوي وي سوال سي ده که نه ځکه ما خارج قسمت مقسوم علیه کې ضرب که دا جواب راغی باقي مانده ما سره جمع کړه اوس یې ګورم 50 2 اتیا بالکل سي د سوال سي هم کړی د امتحانولو لپاره به تاسو له دې طریقې نه استفاده کوئ چې په دغه اسانه سوال کې تاسو ولیدله سره کوم مې کړه 6 مې په 2 کې ضرب کړه ورسره جمع مې کړه یو بالکل جواب څو راغی 14 راغی نو دې ته وایي امتحانول یا میزانول یادونه څو شیان موږ تاسو باید یادونه په یاد ولرو یا مثلا وایي تقسیم خواص ورته وایم لکه څنګه چې موږ په ضرب کې ویلې تبدیلي خاصیت شته د عینیت عنصر شته او اتحادي څه ډېر خواصونه موږ غلطه ویلي مګر په جمع په هغه کې په تقسیم کې هیڅ هغه خاصیت نشته په ځای تغییر کې بل شی ته نه جوړي نو تبدیلي خاصیت نشته عینیت عنصر نشته هیڅ هغه خواص په تقسیم کې نشته ښه چې زده کړو څو خبرې را دې زده کړو زه لاندې لیکم اوله خبره دا زده کړئ چې ای چې په ای تقسیم کو ځواب څو ده یا څوک په دې خبرې شل په شلو تقسیم که څوک دي یا شل نفره دي شل شان ور باندې وشو یا ورسي لاس په لاس تقسیم کې څوک دي یا 50 تقسیم کې څوک دي یا خو عمومي زه غږیږم ای چې په ای تقسیم کې څوک دي یا نو ای چې هر چی وي ایکس په ایکس تقسیم کې جواب څو ده یا نو هر عدد تقسیم پر خپل ځان مساوي کېږي یا صفر که ځان سره پښتو باندې لیکي نو څه به لیکي هر عدد تقسیم د خپل ځان مساوي کېږي یا صفر معنا نشته دوهم ای تقسیم دی یو ګور بیا درته وایم ای چې شی ده ای یو عدد ده نه پوهېږم چې هر څو ټکي یو عدد ده ای چې په یوه تقسیم کې چی کېږي بېرته هغه ای کېږي مثلا شل چې په یوه تقسیم کې څو رسېږي شل رسېږي صحیح شوه داسې یو عددي مثال دی مثلا لیکلی سو چې مثلا ولیکم لاس تقسیم د لاسو څو راځي یا مثلا په دې کې لیکم که چیرې موږ لاس یا اته تقسیم په یوه کې څو رسېږي خو هغه اته رسېږي نو ګوره هر عدد تقسیم په یوه بېرته خپل ځان کېږي 8 روپۍ لرم یو نفر به خو هماغه 8 ورکوم خلاص هماغه ورته رسېږي دا دوه خبرې درېیمه خبره به دا زده کړې درېیمه یادونه چې که چیرې صفر په یو عدد تقسیم سي هر څو چې مشکل نه لري ځواب بېرته چی درکړي صفر
صفر تقسیم دی و څو کېږي صفر. صفر تقسیم دی اتو صفر. صفر تقسیم دی صفر اشاریه یو صفر. صفر تقسیم په 1 میلیارد بیا هم ځواب سره رسیږي صفر. ځکه معلومه خبره دې کې فکر کول ضرورت نشته. صفر افغانۍ لرم و نفره دي څو بار ورسیږي خو چې نه ورسیږي ځواب به چیرې راوځي صفر. چې په هر څه تقسیم کې ځواب صفر. درې څلورمه خبره څلورمه کې به دا زده کړي عدد که دې خواته وي او تقسیمه یې پر صفر باندې بیا په دغه ځای کې موږ تاسې وایي دا نه ده تعریف شوی. عدد تقسیم په صفر عدد چې په صفر دا نه ده تعریف شوی نه ده تعریف شوی. ان شاء الله د لیمیټ د تقرب په مسله کې بیا موږ وایو چې که چیرې عدد په ډېر کوچني عدد باندې وویشو په څومره کوچني دومره کوچني عدد چې صفر ته نږدې وي بیا په هغه صورت کې ځواب لا یتناهي ده. غیر له هغه نه عدد تقسیم صفر امکان نه لري او موږ یې نشو تعریفولی. ان شاء الله په خپل وخت سره دې په اړه باندې موږ بحث کوو. نو که صفر دې خواته و مشکل نه ده جواب صفر ده. که صفر په مقسوم علیه کې په هغه صورت کې ورته دا نه ده تعریف شوی. ځکه داسې عمل که موږ فکر وکړو اوس فکر وکړه زه دلته 20 تقسیمونه په صفر باندې ما سره 20 افغانۍ دي او د اطاق کې څوک هم نشته. ښځې څنګه تقسیم کړم؟ یو نفر راته 20 ده پرې تقسیم کړه. زه ورته ما وروره نه ته څوک ستا نه څنګه تقسیم کړم؟ دا خبره ګونګه خبره ده. سړی ګیچ کوي چې پیسې لرو او چې نشته. بعضې مثلا که ګمان کوي چې 20 تقسیم په صفر که 20 رسېږي ته اوس لږ منطقي فکر وکړه 20 روپۍ دې په صفر نفر تقسیم کړي څو ورسېدي 20 په چا ورسېدي کله هلته څوک ووایي نو په خاطر باندې موږ وایو دا خبره غلطه ده نه 20 کېږي نه صفر کېږي دا نه تعریف شوی. او پنځمه یادونه مې دا ده که صفر په صفر تقسیم کې دا هم مبهم حالت ده په لیمیټونو کې ویل کېږي دې ته هم زه داسې وایم نه تعریف شوی. یعنې چې خاص جواب موږ دې لپاره نه لرو مبهم حالت ده چې انشاءالله په خپل ځای سره به له خیره ووایي. دا 5 یادونې وي اسانه وي. عدد تقسیم په خپل ځای یا عدد تقسیم په یوه خپل ځای صفر چې په هر څو تقسیم کې جواب صفر. نو راځه دغه ځای لنډ زده کړو. که دې خواته صفر و مشکل نشته جواب صفر ده او که په دغو ځایو کې صفر و مقسوم علیه کې په هغه صورت کې به ورته امکان نه لري. دلته صفر ده خدای دې وکړي دلته عدد وي عدد وي خدای دې وکړي صفر وي په دغو دواړو حالتونو کې دا موږ تاسو جواب یې نشو رایستلی. دا وایي تقسیم اړونده کوم مهم ټکي چې وه هغه مو درته ویلي. که دې کې اوس مثلا کوم ځای کې نه پوه شوی مشکل لري د حتما واتساپ له لارې وایس میسیج راته وکړئ. انشاءالله زه یې دوباره بیا تاسو ته تشریح کوم.